دوستانو د خپرونو په دوام نن د اختر دریمه نو غواړو چې تاسو ته جلال آباد ښار او له سراج العمارت بڼ څخه یوه ښایسته او په زړه پورې خپرونه برابره کړو. لومړی کې نیکمرغه کوچنی اختر دې درته مبارک وي. تاسو ته دې مبارک وي، ټولو دوستانو ته دې مبارک وي. انشاءالله چې ډېره مننه. کوم ځای نه راغلی بخیر؟ وروره لغمان ولایت نه راغلی وو. ځان دی که نور څوک هم نه ورېرونه مې دي او خوریان مې دي راسره چکر دپاره راوتي یو. د اختر دریمه د اختر دې څنګه په خیر پیل کړی؟ بس ښه په خوشحالۍ پیل ده نو. استاد محترم وروستی وکړي هېوادوال د څه پیغام لري مهرباني. بس پیغام مې دا دی که نه، پیغامونه خو زموږ په دې وطن کې ډېر دي. یو خو دا ده چې هر والد به زوی ته د یو وطن پرست د اسلام پرست فکر ورکړي، او دویمه خبره مې دا ده که نه چې ډوډۍ کمه وخورئ، جامې کمې وکړئ، او په هر لحاظ چې ځان مصروف به وساتئ، خو بچو باندې تعلیم وکړئ. ډېر ښه احساس کوو، ښه ښایسته ماحول دی، ښه امن دی، ښه سهولیت دی، او همدارنګه ښه اختر دی، ښه خوند کوي، ښه رش دی، ښه خلک راغلي، نندارچیان راغلي همدا ځای ته. همدارنګه نه بعد نه جلال آباد دی نه بالا راغلي یو. الحمدلله تر دا مهاله پورې خو نن چې تاسو ته معلومه ده د اختر دریمه ورځ ده، ډېر د خوشحالۍ او د امن فضا کې مختر پای ته ورسوو. هیله مند یم چې راتلونکې ورځې هم همداسې کې مخته لاړ شي. السلام علیکم. د برایټ لایف افغانستان ډیرو درنو لیدونکو نیکمرغه کوچنی اختر د ستاسو د ټولو هیوادوالو او ستاسو د ټولو لیدونکو د ډیر زیات مبارک وي. خدای پاک د ستاسو اطاعت، عبادت او صدقات رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دوستانو د خپرونو په دوام نن د اختر دریمه نو غواړو چې تاسو ته جلال آباد ښار او له سراج العمارت بڼ څخه یوه ښایسته او په زړه پورې خپرونه برابره کړو. ننګرهار چې په اختر کې او بیا په پسرلي دغه موسم کې ډېر زیات ښکلی دی، شین دی، همدارنګه د نارنجانو بوی ته بیا د هېواد له نورو ولایتونو څخه خلک دلته د لیدو او همدارنګه د خوند اخیستلو لپاره راځي. نو دلته سراج العمارت بڼ ته ګڼ شمېر هېوادوال د ده لپاره را روان دي تر څو د اختر خوښیانې دلته ترسره کړي. څوک د فامیلونو سره راغلي، څوک د ملګرو سره راغلي، همدارنګه څوک د کاکا زامنو سره، همدارنګه خلک یعنې یو نه یو چا سره راغلي دي. نو تاسې موږ سره مالتیا ترسره کوئ، موږ هم له هېوادوالو سره خبرې اترې ترسره کوو، دوی سره په دم غږېږو چې دغه اختر پې څنګه تېر شو، څنګه روان دی او چیرته پکې تللي وو که نه. مالتیا هم وکړئ او تاسې موږ سره زموږ دغه ځانګړې خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه یاست. دلته یو ځوان سره ولاړ دی او دا ځوان هم چې دی دلته د خپلې کورنۍ له غړو سره چکر ته راغلی دی. نو خبرې ورسره کوو، تاسې موږ سره مالتیا ترسره کوئ. ښه انشاءالله وروره. وروره ښه یې بخیر خیرت ده. مننه خوشحاله شي. لومړی کې نیکمرغه کوچنی اختر دې درته مبارک وي. بس تاسو ته دې مبارک وي، ټولو دوستانو ته دې مبارک وي. خوشحاله شي. ډېره مننه. کوم ځای نه راغلی بخیر؟ وروره لغمان ولایت نه راغلی وو. ځان دی که نور څوک هم نه ورېرونه مې دي او خوریان مې دي راسره چکر دپاره راوتي یو. د اختر دریمه د اختر دې څنګه په خیر پیل کړی؟ بس ښه په خوشحالۍ پیل ده نو. د اختر اوله چېرته تللی وې که نه؟ یاره اول خو کور کې ولو، ځکه پلار هم مشر و، ترونه او تر زامن هم راتلل. دویمه ورځ چې و امګانو کره لاړو، درېیمه ورځ دلته رالو.
دلته ننګرهار ته راغله لار دراغلو سار د خپل درو مرو د خې جوالینګار ولې شنګ بلو یعنی سبا څلورمه مختر کې بخیر او سلورمه مختار کو نور یا پنځم ورځو نور لخره د جلابات خلاوي څنګه دی په دې اختر کې خو کله د پوښول خو موسم د پسرلې د خوشبويان دي نارنجان دي او ها انجوای دی وکړه خوان دی واغسته تر کنه ولنه خون خو به تخلنو ورسایو کې هوادوال ته څه پیغام لري مهرباني بس دغه پیغام لرم خو په خوشحالي سره د اختر تیر کړي نور څه نشته لري نه نور بس وایو خاله شي ډیره مننه خیر دوستانو بیا هم هرکله هله د خبي یاس راغلی و د یو مشر خواته او موږ مور سره څنګه کې ناست یو د شدای ځان سره د خپل فامیل غړي یا کوچنیان ناوړي دي او فکر کوم چې دلته بندارم تر سره کړی دی خپل دیګم کړی دی نو خبرې وسره کوو او هغه اختر مبارکي به مو سره تر سره کوو مشر خیر ان شاء الله خیر تاسو خیر ستاسو خاله شي ډیره مننه لومړی کې نیکمرغه کوچنی اختر دی ډیر زیات مبارک تاسو ته مبارک عزتمن شروع سال خیر ستاسو ته خیر په خیر ډیر زیات مننه کور ودان زموږ لیدونکو ته خپل انټروډکشن یا معرفت وکړئ نو زمانم قاری صاحب عزیز رحمان دی د ننګرهار د بټي کوټې ما او په هر راغلي د ماشومان سره دوی د ارمانونو سره خبره دوی ارمان دا چې موږ چکر راکا زغیم راوستي دی او د تمیری د پر راغلي خاله شي ډیره مننه یعنی د دې کوچنیانو ارمان دی ور پوره کړ بخیر دوی ارمان پوره کړه دوی خپل غوښتنې دي زموږ خپل غوښتنې دي دا غوښتنه بس موږ له غوښتنه موږ پوره کړو د دوی غوښتنې به زوروري ملګي هغه زوروري کنه دوی خو ماشومان جنکی د لکان خو ګرځي نو جنکی داس دي جنکی په خپل لاس باندې ګرځي په دې خاطر میرا واستي مته توکل په خوده خاله شي ډیره مننه همدلته جلال آباد کې اوسېږي کنه بټي کوټ نه راغلی استئ ما خو راغلی د بټي کوټ نه زه خپل الته د خصوصي ښوونځي بنسټګر وم اکرامون پر باندې الته مدرسه هم لرم الحمدلله حافظ مې ما او په نړیوالو اړیکو کې ماستریم لرم جنګال پوهنتون یو قراردادي استاد مې ما بس دا ماشومان دي بچیان مې دي څلور مې درګا دي نور مې وريري دي ماشاءالله یعنی موټر دې راډا کړی دی په خیر راوړی دي موټر مې راډا کړی او بس ته موټر مې دارا کې ناسته ناشته وي او خزه نو یعنی موټر کې نو نه نه زین نو ماشومان اختیام چې هغه د کور خلاوي او بیا چې سړی چیرته ځان سره وی سلګه غورانی هم کوي زیاتره ماشومان خو سړی سره بیا په سکون کې وي خو خوشاله وي ورسره همدا سره زه ته نه تنګېږم دوی ته یو کار څه به سره باندې خو یو کو بدا وي دوی په طبيعت نو نه دوی په طبيعت ما کور کې ماشومان ډیر دي ورونه ډیر دي خو هغه دا وي ته نه والو دا خپل را والم ویرونه مخ ډیر دي خو دا بوج په لوړم نن چې دل د سراج الامارات باندې تراغله د اختر درېمه ده دوهمه او اول ورځ چې تللی وي کنه یاره نو مته من ما را سره ابوی راتله خپل کور کې پاتې از خپل کور کې پاتې ما نن مې دوی لور کړې و دی ایو ورځ او په کار هم د سیده چې یو ورځ سړی ملمنو ته ورکی یو ورځ دوه ورځې سړی د خپل کورانه غړو ته ورکی نو خو تقسیمات مطابق کار کوو کنه یو ورځ هغه ملمنو ته چې منګل راځي ټایم ټیبل باندې مو ټایم ټیبل باندې هم بس تقسیمات کې دوی نمبر وات نن دوی سره راغلی ډیر د ښه کړي دي روستایو کې څومره خوښ او خوشاله چې د خپل بچیانو اولادونو سره راغلی دلته هغه بندار د مو سره تر سره کړی دی هغه دیګم تاسو تر سره کړی دا پښتنه باید شوله دیګ مو هم دلته کړی او کنه د کور نه مور تیار راوړی نه دیګ مو د کور راوړی او پاتې د احساس خبره شوی احساس کو ډیر زیات احساس زکه دی کنه چې خو د شکر خبره ده چې منګه راغلی یو مقصد داسې ماحول ډیر دی ماحول خپل په دې چې مته عوام ډیر دي خلک ډیر دي بل مسله دا چې هغه بدنامنی لمنځه تللی ده مخکې به داسې بچیان هم تاسو سره وو سهولت هم سره فیسیلیټي به مو یو ځای کې به امکانات هم په تو په دې چېرې کې دې واقع رامنځته شي کنه اوس الحمدلله دا کیسه نشته خو مطمئن راغلی او امن دی الحمدلله بس سره لیم دی نو ډېر ښه احساس ده د خپل احساس ډېره مننه د خلکو هغه د اختر د خوښۍ او المانځل څنګه دي ښه دي او په هر ډېر ښایسته روان دي
او په کار ده چې اځه د شرایط مغازم الله خام پارک ته لاړم الته خلک ډیر زیات نو خوشاله شو په لیدو باندې زیات خوشاله ځکه چې هر پارک ډک دی او هر میله ډکه ده خلک خوشاله دي ذکر راوتی خو استاد محترم وروسته کې هوادوال د څه پیغام لري مهرباني بس پیغام مې دا دی کنه پیغامونه خو زموږ په دې وطن کې ډیر دي یو خدا ده چې هر والد به زوی ته د وطن پرست د اسلام پرست فکر ورکړي او دویمه خبره مې دا ده کنه چې ډوډۍ کم وخورئ جامې کمې وکړئ او په هر لحاظ چې ځان مصروف وساتئ خو بچو باندې تعلیم وکړئ ډوډۍ دې کمئ جامه دې خرابئ نورې هغه کمې سیالۍ چې زموږ دې نه وي پروا نه کوي خو تعلیم باید وشي تر څو آینده یې چې روښانه په هره معنی باید بچو باندې تعلیم وشي دا زما غوښتنه ده ډېره مننه کوو له دې ښایسته او خوندور پیغام څخه دي کور ودان خوشحاله تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړي دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته سراج الامارت بڼ کې څو تنه ځوانان ولاړ دي او د دوی سره به هم خبرې اترې ترسره کوو نو فکر کومه دوی د ننګرهار دیم نه او ښکاري داسې چې د بل کوم ولایت څخه راغلي پوښتنه به ترې وکړو لومړی کې هغه د اختر مبارکي به مو ورسره ترسره کړو السلام علیکم جوړ په خیر اختر مبارک اختر مبارک ستړی مش سلام اختر مبارک خالش مننه ستا مبارک ستا د مبارک شي ستړی مش جوړ په خیر خاص ته ان شاء الله صحت ښه دی خوشحاله شي ډېره مننه کور ودان کوم ځای څخه راغلی او نوم مبارک دی څه دی نوم مبارک مې اسمت الله نیازمند دی زابل ولایت شاجور سوال نه راغلی یو ننګرهار په لور باندې د سفر کړی دغسې منظره راوتلي یو ښه ماشاءالله اول ځل دی چې ننګرهار ته راغلی یاستئ کله د مخکې هم راغلي وای نه دا مو لومړی ځل ده چې ننګرهار ته راځو ښه ننګرهار څومره ښکلی دی او څومره دې خوښ شو ډېر مې خوښ او ښه ښایسته ولایت ده واقعیت هم ښه ښکلا لري او ښه شنې منطقې لري ښه ښایسته هوا هوا لري او همداراز نور ښه ماحول لري ښه ځایونه لري ډایرکټ نن هم دلته راغلي یاستئ که نه بل چېرته هم تللي وای پرون ورځ مو کابل کې وله بله ورځ مو غزني کې وله او تېره شپه نو بس کابل ته د جلبات مو ځان راورسوی د اختر په اوله له ښایسته زابل جان څخه راوتي یاستئ یعنې او د اختر په اوله ښایسته زابل جان څخه راغلي ښه دا دوستان هم د سره دي بخیر او دا ملګري دي بس راغلي منظره باندې ټول څو کسان استئ ماشاءالله اووه نفره یو ښه اووه کسان له ښایسته زابل جان څخه داسې لومړی غزني ته او بیا کابل جان ته او بیا همدارنګه ښایسته د ګلو هار همیشه بهار ته راغلي یاست بهار ته راغلي څه احساس کوي چې دلته ښایسته ننګرهار کې او فعلا موجود یې پکې ډېر ښه احساس کوو ښه ښایسته ماحول دی ښه امن دی ښه سهولیت دی او همدارنګه ښه اختر دی ښه خوند کوي ښه رش دی ښه خلک راغلي نندارچیان راغلي همدا ځای ته همدارنګه نه بعد نه جلبات دی نه بالا راغلي یو د زابل کې خو دې اخترونه تیر کړي دي زابل اخترونه څنګه دي او دا چې دلته ننګرهار ته راغلی د دې ځای دغه اختر څنګه دی زابل خو نو واقعیت هم ښه اخترونه یي خو هغه داسې خاص د ځای نه سره کبدل شو ننګرهار ته ننګرهار جوړ ولایت دی یو ښه ځای دی ښایسته اخترونه لري او ښې میلې لري نو همدارنګه موږ دې ځای ته ډېره خوښي کوو تا سره خبرې نورې هم کوو څنګ ته دې بل ځوان ولاړ دی د ده سره به هم خبرې اترې ترسره کوو ته ښه انشاءالله وروره سلامت ښه په خیر مننه خوشحاله شي کور ودان څومره خوشحاله چې ښایسته ننګرهار ته راغلی الله دې بیخي خوشحاله یې دلته منظرې ته راغلي شانیوالان سره دی ښه ساعت هم تېر شو پرون بله ورځ را روان سوي نن تقریبا درېیمه ده د اختر په اوله ورځ بیخي ښه خوشحاله یې ښه پارکونه دي ښه ځای ده جلال آباد له ده مخکې دلته ښایسته ننګرهار ته راغلی وي که نه مخکې یا دا هم اول ځل ده تر اوسه نه وم راغلی ډېر ښه ځای ده ښه ځوانان لري ښه اوبه لري ښه ځای ده دا هم اول وارو دا چې کله نوې راغلی ولته ښایسته زابل جان کې وې نو دا فکر به دې کوو چې ننګرهار به څومره ښایسته ځای و ډېر ارمان هم درلوده مالزه به یې وخت کې ډېر هر وخت به مې یارانو ته مالزه به یې وخت کې اخر بس د ارمان هم پوره ښه دا خو تاسې زموږ میلمانه استئ موږ به ستاسې هغه میلمستیا ترسره کوو زابل ته چې بیا موږ درځو په خیر میلمستیا به هم کوئ که نه په خیر ولې نه میلمستیا دواړو سترګو ته ولاړ یو هر څه ته ولاړ ما د خدمت نمبر واخلې ښه نمبر به دې واخلو ښه دا چې دلته تاسې دوستان ملګري راغلي یاستئ له ده وروسته پلان څه دی چېرته په خیر ځئ که نه چکر ته و زه انشاءالله داسې دغه خواته چې زه دا
پغمان خواته ځو پسې دورې منظرې کوو بیا خالد زید څخه بیرته ښایسته کابل جان ته خېږي ښایسته کابل جان ته ځو خدای کول بیا خو نو هغه مخه ته په هغه لاره چې ځو داسې خپل وطن ته خوشحاله شي ډېره مننه هیوادوالو ته څه پیغام لري وروستیو کې مهرباني هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې ښه اختر دی ښه اختر ورته غواړو چې اختر ولري خدای پاک د مشکلاتو وساتي الله دې دغه د پردي ملک ورونه مړه کړي الحمدلله جنګو وساتي اسلامي امارت موږ ډېر جن خوشحاله یو ډېر ښه امن یې راوستی دی بېشکه ډېر ښه په خپل وطن کې موږ په قراره شپه تېره په قراره ژوند زندګي کوو نو موږ ډېر جن خوشحاله له اسلامي امارت ډېره مننه که خوشحاله شکر ودان خیر ویسي خیر ښه دوستانو د دغه ځوان سره موږ سر کې خبرې مو کړلې او وروستیو کې یو پیغام به م ترې واورو مهرباني وروره ستاسې پیغام وي نو هغه دا پیغام به دا خلکو چې باید موږ تاسو په خپل ولس کې باید داسې یو دغه جوړ کړو مطلب تعلیم باید کار ورنیږي باید روزانه مکاتب باندې نور باید داسې په هېواد باندې کوشش وشي مطلب موږ باید ټول وخت بل چا ته اړ نه یو او همدارنګه نور ټول هېوادوالو ته ښه اختر غواړو خوشحاله شي همچنان تاسو ته هم دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست سراج الامارات بڼ کې یو او دلته له هیوادوالو سره خبرې اترې ترسره کوو نو یو ځوان مې څنګ ته ولاړ دی د سره هم خبرې اترې ترسره کوو ځوانه ښه انشاءالله شکر د الله تاسو خاص دی خوشحاله شي ډېره مننه لومړیو کې نیکمرغه کوچنی اختر دې درته مبارک وي تاسو ته مبارک وي خیر وي خوشحاله شي نوم مبارک دی څه دی نوم احمد خالد احمد خالد او د کوم ځای مونږ د سرپل ولایت سرپل ولایت هم دلته ننګرهار کې اوسېږئ او مونږ هم دلته اوسېږو ښه دلته باغ ته د ملګري هم د سره راغلي دي او دوی سرپل له میلمانه راغلي او چکر ته راغلي دلته ته کوربه یې او دوی میلمانه دي یعنې او همداسې ده ښه نن د اختر درېیمه ورځ ده دوهمه او اوله دې دوی ته چېرته چکر ورکړی و که نه دوهمه اوله کې هم دلته راغلی و ښه همدلته چکر ته امارت بڼ ته څنګه دا ځای ډېر انتخابوئ او دلته چکر ته ډېر زیات راځئ ښه ځای ده او ډېر شنه ځای ده او خلک هم پکې ډېر راځي ښه پلان نور څه دی چې دوی ته بیا چېرته په خیر چکر ورکړي بیا به شاید کامې ته لاړ شو یا بیسو ته لاړ شو ته چکر وهو نو چکر ورکړو ورته دوی یعنې غواړي چې خوښ ته خوشحاله بې د سرپل ته ستانه شي بیرته سرپل ته لاړ شم د ده مشر سره به هم خبرې ترسره کړو ته ستړی مه شي سلام علیکم خوب هستی انشاءالله خوشحاله شي ډېره مننه نوم مبارک دی افضل هستم یک دانه ولایت سرپل ولسوالی سنچاره خوشحاله شي ډېره مننه اخر اغلاس درته وایو بله نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک وي اختر دې مبارک با ټول همدیوالانو مشرانو دیگه پشتو گفتن نمیتونم دیگه یعنی میهمانا آمده از ولایت سرپل ما باشنده هم فعلا در سکونت ننګرهار است خوشحاله شي ډېره مننه څومره خوښ او خوشحاله شي دلته د ملګرو سره باغ ته راغلی سراج الامارات بڼ ته او یو څو لحظې دې ورسره په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې کړې ما خوشحالیم که باغ آمدیم میهمانا را گرفته آمدیم که خوش میگذره جای خوب است ما ساعتیری و اشتکار را گرفته آمدیم که ایده همینجا تیر کنیم خوشحاله شي اختر څنګه روان دی بخیر بیخی خوشحالی و خوبی و خوش تیر میشه ښه هیوادوالو ته څه پیغام لري مهرباني سلامت باشه کلی را چه تبریکی میگم از طرف خودم از طرف همدیوالا کلی وطندارا دیگه سلامت باشین از شما همچنین خوشحاله شي ډېره مننه کوو کور ودان سلامت ښه ځوانه تا سره ځینې هغه پوښتنې وې چې پاتې شولې دا ملګري له سرپل څخه راغلي دلته نو دلته څه دیګ میګ دې ورته کړی و که نه او دیګ هم کړی ورته څه دې ورته اماده کړي و بخیر مونږ فارسي کې ورته چلو وایو چلو هم ورته پخه کړی ښه چاله چې لیدونکو ته پښتو کې ووایي که نه چې دا چې شی دی هغوی لیدلی دی که نه هغه وریجې ده سپینې وریجې هغه اوبه ته داسې جوش کېږي ښه دا د سرپل ځانګړي خواړه دي لکه چې همداسې او قورمه ورسره جوړېږي بیا هغې سره خوړل کېږي خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې څه پیغام لري مهرباني خاص پیغام نه لرم خو ټول هیوادوالو ته اختر مبارکي وایم خوشحاله شي ډېره مننه کور ودان خیر وي خیر تاسو
لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست هیله ده ښه به یاست دلته سراج الامارات بڼ کې یو بل ځوان مې څنګ ته ولاړ دی د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو ځوانه ښه انشاءالله سلامونه او نیکې هیلې کیسې رشید صاحب سات مو ښه ده اختر مبارک شه ډېره زیاته مننه کور ودان ستاسې دې هم اختر ډېر زیات مبارک ډېر زیاته کور مو ودان مننه خوشحاله شي اختر دې څنګه پیل کړی او څنګه دې تر دغه شیبو په خیر را رسولی الحمدلله تر دا مهاله پورې خو نن چې لکه تاسو ته معلومه ده د اختر درېیمه ورځ ده ډېر د خوشحالۍ او د امن فضا کې مختر پای ته ورسوو هیله مند یم چې راتلونکې ورځې هم همداسې کې مخته لاړ شي نن خو اختر په خیر سره پای ته هم رسېږي یعنې راتلونکې ورځې به ویم نه نن خو د اختر درېیمه ورځ ده معمولا دغه رسمیات ختمیږي خو بیا هم هغه ملګري چې اختر غواړي چې اوږد کړي هغوی کولی شي بیا هم یعنې غځېږي اختره بالکل ښه له کوم ځای څخه راغلی ښایسته دلته سراج الامارات بڼ ته زه خو له کابل جانه راغلی یم ننګرهار ته او نن راغلو سراج الامارات بڼ ته چې وګورو خپل هېوادوال وګورو پارک وګورو او اختر ولمانځو ښه ښه دې کړي دي چې دلته راغلی اوس چې دلته فعلا سراج الامارات بڼ ته راغلی دوستان د سره دي که نه ځان ته راغلی نه ملګرو سره زه کابل نه ملګرو سره یو ځای راغلم تر اوسه پورې ټول ملګري یو ګروپ یو ښه اوس خو فعلا دلته موجود هم نشته دی چې هغې سره هم خبرې کړی دی شاوخوا سره مصروف دي همدلته باغ کې دي شاوخوا دي هغه هم راسره یو ځای ته دي موږ ته خدای پاک په ګوتو راکړی اوس ځان ته زه به خوشبخته یم چې تاسو سره مخامخ شم راشد خوشحاله شي موږ ستا په لیدو ډېر زیات خوشحاله شو مننه دا چې دلته ښایسته ننګرهار ته راغلی تېر کې هم ننګرهار ته دلته راغلی وي که نه کله او ننګرهار کې خو ما ژوند تېر کړی 4-5 کاله مې ژوند تېر کړی زه خپله ننګرهار کې له عبدالوکیل حسین نه فارغ شوی یم درس مې زده کړې مې هم دلته کړي خو کور هم کابل کې ده نو اکثره وخت ننګرهار کې هم پاتې شوی یم ښه دلته چې اوس جلال آباد ته راغلی جلال آباد کې څه تغیرات راغلي دي که نه او جلال آباد خو یوه ښایسته بڼه خپله کړې پخوا وخت نه ډېر تغیرات راغلي دي هر څه کې نو جلال آباد ډېر زیات ښایسته شوی څنګه چې ښایسته ده همیشه بهار ده هغه ښایست او ښکلا یې دوه چنده شوی ښه خوشحاله شي دا که راته اوس د زړه نه ووایي چې د کابل جان اختر ډېر زیات خوندور دی که دلته ښایسته د ننګرهار کې چې دغه کوم اختر دی او ته راغلی دا ډېر خوندور دی والا دا خو فرق کوي خلکو باندې ځکه موږ اکثره وخت کابل کې اوسېږو زموږ کلچر په مجموع کې ټول افغانان یو کلچر خو کابل کې یو څه د اختر لمانځلو بڼه لږ فرق کوي او دلته ننګرهار کې مې یو څه فرق کوي دلته خلک اکثره خلک په مختلف شکل لمانځي نو دواړه تقریبا ورته والی لري دواړه ځایونه خوښوم ښه یعنې دواړه سره ورته دي او سم دي یعنې بله دواړه ډېر دومره فرق یې نشته دی نه ډېر فرق یې نشته خوشحاله شي تا ته ښه اختر غواړو وروستیو کې که هېوادوال د څه پیغام لري مهرباني مننه ټول هېوادوال ته بیا هم کوچني اختر مبارکي وایم او پیغام یې دا ده چې موږ تاسو ټول هېوادوال سره اتفاق سي په یو اتحاد سي دغه د پاکستان د نظامی رژیم کومې تجاوزونه چې وایي د مقابل کې ټول سره یو موټی ودرېږي افغانان د خدای تل آرام لري زموږ او تاسو هېواد د تل پرمختګ وکړي د امن او ورورولۍ فضا د غوره کړي او ټول ته بیا هم اختر مبارکي وایم خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کوو کور ودان تاسو ته مننه کور ودان د برایټ لایف افغانستان ډیرو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه ځانګړې اختریزه خپرونه چې تاسو ته مو سراج الامارات بڼ کې برابره کړې وه او له هېوادوالو سره مو خبرې اترې ترسره کړلې تاسو ولیدله وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونې کې زه کاظم احمد راشد ستاسې مالتیا کوم موږ ته اجازه راکئ خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ د خدای په امان ښې چارې